تاسو د خبرولو د کتونکو د معلوماتو لپاره دا خبره کوم چې څنګه زمونږ پښتو یو ژبه او کلتور دی دغه شان بلوچي ژبه څنګه چې موږ چې تا کې خوړو پښتو نشته بلوچیانو خپله کې دغه معایره استعمالوي او وایي چې یاره تا کې خوړو بلوچي نشته نو ژبې ټولې مقدسې دي او زما بل سوال ستاسو نه دا دی چې ادبي هلو ځلو کې لومړی کومه جرګه وه چې تاسو هغې سره تړون شو او بیا مو کار شروع کړو د ادبي جرګې د غړي په حیث باندې نو صاحب دا خو لومړی چې قام قلم مونږه زه ځوان وم دا د 1988 خبره ده چې مونږه لومړی پروفیسر انور علي جان صاحب خدای دې ژوندی لري هغه ټول ملګري را جمع کړل او هغه وی چې یاره یو ځینې ټولنې وي هغه وخت کې پښتو ادبي تړون هم دلته د سلیم خان زمونږ یو مشر خدای دې وبخي هغه جوړه کړې وه ټولنه داسې نور ګجو خان ادبي ټولنه هم خو هغه ځان لوي مونږ وی چې یاره د صوابۍ په کچ دی یو نماینده ټولنه وي او دغه ټول خلک دې پکې راجمع کړو نو مونږه دغه 1988 کې راجمع شو او مونږه یو عبوري کابینه جوړه کړه د کام قلم په نوم ولکه خود کام قلم او د هغې ټایټل شعر هم ما لیکلو حالانکې زه خو شاعر نه وم خو لکه ما ته یاد دي چې د هغې شعر ما دا لیکلو چې د کیسه د چاو دی زړه د غم لیکمه د کام کیسه په خپل قلم لیکمه دوی وی چې کام قلم پکې راشي نو کام قلم جوړ شو خو عبوري کابینه جوړه شوه عبوري کابینه کې چې کم دی نو د هغې صدر سردار علي سردارو او جنرال سیکرټریز هم نو هغه کابینه چې دی نو 4 میاشتې یا کال وه بیا چې باقاعده الیکشن وشو نو بیا زه د هغې صدر شوم او انور مانیروال ما سره سیکرټري شو نو بیا تقریبا تر 20 کالو پورې مونږه وچلوله هغه ټولنه او په هغې کې مونږه چې کوم دی نو پړومبي ځل باندې په صوابۍ په کچ باندې بعضې ځینې سیمینارونه وکړل جرګې مو وکړې د دې نه علاوه مونږ د مخکتنې دستوري پړومبي ځل باندې دلته وکړې د کتابونو زما د کتابونو مخکتنه وشوې او داسې یو ادبي فضا جوړه شوه بیا چې دی نو کام قلم رو لکه څنګه چې دا مرغۍ خپل بچي الوزي نو بیا د دې جالې نه بلا نور والوتل او په کلو کې او په چاپیرچل کې نورې ټولنې هم جوړې شوې سادي تاسو نه بل سوال زما ده چې د یو مسلمان په حیث د شاعر ادیب حیثیت څنګه کار پکار دی چې څنګه کار وشي صاحب داسې ده که نه چې ظاهره خبره ده چې پښتون قام ټول مسلمان دی او مونږ ټول د خیره شکر د مسلمانان یو نو دا ټیک ته چې د شاعرۍ او د ادب پولې نه وي د دې سرحدونه نه وي او دا خو آرټ دی زیبا هنر دی هر ځای چې دی نو د دې دوه مقاصد وي یو خلکو له مزه ورکول خوند ورکول او ټولنه او تهذیب کې چې د نرمي پیدا کول هغه په مخ کې بوتل سیویلایزیشن او دویم د دې نه بیا د اصلاح کار اخیستل چونکه دا یو توان او طاقت هم دی نو دا بیا د معاشرې د ټولنې په کار راوستل نو اسلام چې دی مسلمان په حیث باندې مونږ تاریخ ته ګورو خپل ته نو مونږ یو خو دې ته ګورو چې کله پیغمبر علیه السلام د مکې نه مدینې ته هجرت کوو نو چې هغه ته کوم ماشومانې ولاړې وې او هغوی ورته کومه سندره ویله د خیرعلي په توګه باندې ویلکم هغه چې اوس ته چې دا ماشومان اوس هم په دې سکولونو ته څوک لړ شي مشر میلمانو هغوی ورته تمبلي ورڅخه نو هغوی سره هم تمبلو نو چې هغوی کوم شعرونه وي نو تاریخ دا وایي چې هغه شعر ورته پیغمبر علیه السلام ټیک کړه چې داسې وایي دام زمونږ د دینی تاریخ نه ثابته ده چې یو د دور جاهلیت یو داسې شعر چې هغې کې د محنت عظمت و چې کله آقا واورېده نو هغه وی چې زما زړه غواړي چې دې شاعر سره ووینم د سره میلاو شم یعنی هغه شاعري چې هغه مقصدي شاعري وي او د ادب د ژوند دپاره وي هغه زمونږ پیغمبر علیه السلام خوښ کړی دی او تر دې چې کوم شاعر رسولو حسان بن ثابت رضی الله عنه نو دا باره کې دا ویل شي چې هغه کله خپله قصیده اوروله نو پیغمبر علیه السلام هغه په خپل ځای کېنو
او هغه ورته مخې ته کېناست او بیا چې کله هغه له مزه ورکړه هغه ډېره ښایسته قصیده وه نو هغه وله په اوږو باندې خپل څادر کېښود یعنی ډومبی پرایډ اف پرفارمنس و چې شاعر له ورکړه چونکه اسلام چې دی نو هغه په ټولنه کې امن غواړي برابري مساوات غواړي معاشي استحصال نه مني او اسلام چې کوم دی نو د جبلتونو غلامي نه مني حیواني جبلتونه که جنسي جبلت دی یا که د لوږې اسلام دا وایي چې انسان دې په دې قابو مومي دا دې وجني نه نو زما خیال دی چې هغه ادب چې هغه په دې پرسپیکټیو کې یا په دې تناظر کې تخلیق کېږي نو اسلام هغه خوښوي او که فرض که داسې ادب وي چې هغه د کائناتو ښایست پکې وي که د انسان ښایست پکې د آرټ په انداز کې وي چې لکه څنګه قرآن مجید کې خدای پاک د انسان د حسن صفت کوي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې ما ډېر ښایسته پیدا کړی دی نو زما خیال دی چې فحاشي پکې نه وي او غیر انساني عمل پکې نه وي چې پای باندې د انسان اشرفیت په خنخکاری درد په رسی یا د یو کام سپکاوي پکې نه وي نو دا دغه سي ادب چې هغه لکه اصلاحي رنګوم لري هغه خوندوم لري او هغه معیاروم لري نو زما خیال چې هغه مونږ اسلامي ادب وته ویل شو ډېره ښه خبره کوه اوس غواړو چې ستاسو کلام ستاسو نه واورو شاعري ها نو شاعري خو داسې ده چې یو غزل ما ته رایاد دی چې د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دی او په جنون او په جذبه کې څومره زور دی او زما عقل او خیره دی لو لپک ستا د حسن په جلوه کې څومره زور دی او دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه د وختونو تنسته کې څومره زور دی دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه د وختونو تنسته کې څومره زور دی او یو خيار راته په غوږ کې داسې وي په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی یو خيار راته په غوږ کې داسې وي په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی او د میوند میدان گواه د دې خبرې د میوند میدان گواه د دې خبرې د پښتو یو ټپه کې څومره زور دی او د په یو شعر پکې داسې دی چې د پښتون د وختونو غزارونه دی او دادا د وختونو غزارونه دی او دادا د پښتون نرسینه کې څومره زور دی د وختونو غزارونه دی او دادا د پښتون نرسینه کې څومره زور دی او ستا امین سپینی ګیره هیر نکړه ستا امین سپینی ګیره هیر نکړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی ډېر زبردست د سوال وجیز یو مخکې دا وکم د افسانې سو کې ستاسو دا سپیشلایزیشن دی یو حساب سره نو دی قسمونه راته لګ یو څو بیان کوي او نوې افسانه نګار که افسانه لیکي نو تاسو هغه ته څه تجویز کوئ چې څه وګوري چا افسانې وګوري او افسانه کې هغه د کومو خبرو خیال وساتي داسې د کیف چې افسانه ړومبی خدا ده چې موږ ورته افسانه وایو څوک ورته لنډه کیسه وایي څوک ورته شارټ سټوري وایي خو زه اکثر د ملګرو ته وایم چې دا ټول غلط العام دي نومونه لکه مونږ شارټ سټوري ته افسانه ویلي دي بس مونږ ورته ویلي دي او دا ولا نوم مونږ یې دی ګنې ضروري نه چې دا د شارټ سټوري مطلب وي دغه شان شارټ سټوري ته چې چا شارټ سټوري ویلي دي نو هغوی په خپله د دې خبرې مخالفت کړی دی ځکه چې هغوی وایي چې د افسانه ضروري نه ده چې هغه د مختصر وي د افسانې خپلې تقاضې دي هغه دا ده چې د هغې کې به وحدت تاثر وي یعنی د هغې اثر به یو کېږي هغې کې به ګڼ کردارونه نه هغې کې به ضمني پلاټونه نه هغې کې به سسپنس وي د هغې به آغاز او انجام وي او د دې سره سره د هغې به پلاټ کلک ودلی شوی وي هغه په دې اصولو باندې که فرض که داسې یو کیسه یې لیکلي شوي وي چې هغه 1500 څپې وي نوم به هغه افسانه وي هغې ته بیا اوږده افسانه ویلی شي او که په دې اصولو خلاف د دې اصولو برعکس که چېرې یو کیسه یې لیکلی شوي نو که هغه 100 څپې وي نو هغه به ناولټي افسانه بني ځکه چې د ناول خپلې تقاضې دي او د افسانې خپلې دي پاتې شوه دا چې افسانو قسمونه
نو په افسانه چې د تاریخي هم کېدای شي، تاریخي افسانه لکه غټ قسمونه دادي، کرداري هم کېدای شي، واقعیاتي هم کېدای شي. د دین علاوه بیا په موضوعاتي لحاظ سره بلا قسمونه کېدای شي، لکه په نفسیاتو باندې لیکل شي، په جنسیاتو باندې لیکل شي، په سماجیاتو باندې لیکل شي، کلتور باندې لیکل شي کنه، ژوند بل اړخونه دي، خو بنیادی قسمونه دغه درې دي. او تاسو بل سوال دا وکړه چې د کم افسانه نگار تاسو بل دې سره بل نوی د پاره وي نه چې نوی راک د ښه افسانه نگار چې لکه موږ دا ویل شو چې یو ښه افسانه نگار به څنګه وي، نو دې سره به دا نوی چې نوی څوک لیکل کوي نو هغه ته به خپل جواب ملاو شي. د ښه افسانه نگار د پاره ډومبه دا چې دا هغه تبا کیسې لیکلو ته موضوع وي، کیسې ویلو ته لیکلو ته، دا ډومبه خبره ده. دویم دا چې هغه د خپل معاشرې د خپل ټولنې کین ابزرور وي، یعنی جوخته مشاهده، جوخته کتنه. دریم دا چې هغه په کومه ژبه کې لیک کوي نو چې په هغه ژبه باندې عبور وي، په هغې کې خسته نه خسته ژبه لیکلی شي. دریم دا چې هغه چې کوم دی د انساني ټولنې چې کومې بدرنګۍ دي چې هغه هم په نظر کې وي، یعنی که د هغې ښایستونه ښکلاګانې په نظر کې وي خو چې بدرنګۍ هم په نظر کې وي. د دې سره سره ښه افسانه نګار هغه هم دی چې هغه د عالمي افسانې نه هم خبر وي، یعنی عالمي افسانه کې چې کوم نماینده افسانه نګار دي هغه د ترجمو په شکل کې لوستی شي، او که ډایرکټ مثلا انګریزي کې یا د دنیا اکثر پنفاري چې دي شاهکارونه هغه په انګریزي کې ترجمه شوي دي. نو د دې سره سره چې د خپلې ژبې چې کوم زمونږ د ژبې د افسانې کوم سفر دی د راحت زاخیلي نه تر دې دمه، نو چې کم از کم کټوله نه وي نو چې کم نماینده افسانه نګار دي نو چې هغه لوستی وي، او په خصوصي توګه باندې چې کم زمونږ لکه د قلندر صاحب ګجري، د دغه داغونه د ګل افضل خان، د ارباب رشید احمد خان، دغه هنداره، د داسې چې کوم غټ زمونږ لیکوال دي. بیا چې کوم زړو نه علاوه چې کوم زمونږ مثلا د نادر خان بزمي پلوشي، د دې سره سره چې هغه بیا د جدید چې کال 1900 او یا نرستو یا د شپېته نرستو چې کوم زمونږ افسانه نګار راغلي دي، د هغې کې چې کوم ښه افسانه نګار دي چې هغې کې هم کم از کم نماینده افسانه نګار هغې لوستي وي، لکه په ښځو کې زیتون بانو لوستي وي، دا شان په سړو کې چې نارینهو کې چې کوم دی نو طاهر افریدی لوستي وي، چې کوم نماینده افسانه نګار دي چې هغه یو صنف کې کار کول غواړي نو په کار ده چې بیا په باقاعده توګه باندې هغه ولولي، نو چې څومره د مطالعه ډېرېږي نو دومره به دته فایده رسي، او د ده ته رسي نو انډایرکټ هغه به افسانې ته رسي، دی به ښه افسانه هم لیکلی شي. ډېر مننه جي، ډېره مننه.